بسم الله الرحمن الرحيم. عن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخسف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. رواه الترمذي وأحمد. وسئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. رواه احمد في مسنده. قدرمن او عزتمن، ځنې خلک داسې فکر کوي، بیا خاص کر ځنې پوهان داسې فکر کوي چې دوی په دې رواج کې خپلو عاداتو کې کم کار کوي، همدغه بشریت وي. او حال دا دی چې داسې نه ده، بلکې ځینې ډېر کارونه داسې دي چې ځینې خلک کوي، خصوصا پوهان، چې هغه د سنتو خلاف دي. دا یوه. دویمه خبر دا ده چې د نبي کریم علیه الصلاة والسلام تواضع، خاکساري، ځان ښکته ګڼل. دویم دا ده چې نبي کریم علیه الصلاة والسلام شفقت او ترحم خپل اهل باندې. دریم دا ده چې د نبي کریم علیه الصلاة والسلام عدالت. څلورم دا ده چې د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د امت ته دا پیغام پریږدي چې تاسو د خپل اهل سره داسې معامله وکړئ لکه څرنګه کوم چې سړی د خپل همزولي او د ملګري سره کومه معامله کوي. نو فرمایي اسود رضی الله عنه د کبارو تابعین څخه دی، دا شاګرد دی بی بی عایشه. دی وایي چې ما تپوس وکړ د بی عایشه رضی الله عنها چې څنګه و نبي علیه الصلاة والسلام چې کولو به په کور کې څه کول؟ نو هغې وفرمیل چې و نبي علیه الصلاة والسلام په کار د خپل کور کې، په کارونو د خپل اهل کې، د خپل اهل کارونه به کول، د خپل کور کارونه به کول. کله به چې حاضر شو وخت د مانځه ته ووتو، نو ګوره دا یو عام قانون شو چې نبي کریم علیه السلام په کور کې د کور کارونه کول. د بل حدیث کې بیا څه تفصیل راغلی. بی بی عایشه فرمایي چې و رسول الله سلام یخسف نعله، چې ګنډلې به څپلۍ پاڼې، څپلۍ پاڼې به وشکې دي، نو هغه به په خپله ګنډلې، او ګنډلې به خپلې کپړې او جامې، چې کله به کپړې او جامې وشکې دي هغه به ګنډلې. دا خو څه دوه جزئي ذکر کړه. اوس بېرته خبره عاموي چې عمل کوو نبي علیه السلام، کار کوو نبي علیه السلام په خپل کور کې، لکه چې کار کوي یو د ستاسو په خپل کور کې، چې تاسو په خپل کور کې کوم کارونه کوئ، داسې کارونه نبي علیه السلام په خپل کور کې کول. پوښتنه وشوه د بی بی عایشه رضی الله عنها چې څنګه و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عمل به کوو په خپل کور کې؟ نو هغې وفرمیل کان بشرا من البشر، و د یو انسان، یو بشر له انسانانو سره. سبحان الله. سره د دې چې د آدم علیه السلام د اولاد سردار دی،
سره د دې چې د انبیاو سردار دی، سره د دې چې د سعودي او د یمن پادشاهي کړي، خلافت یې کړی، خو د دې سره دغې ته عدالت وي، دغې ته مساوات وي. څه وایي؟ وی انسانو د انسانانو یفلی ثوبه، لټولې به یې جامې، جامې کله څوک لټوي که نه چې هغې په قاتونو کې چېرته حشرات نه وي، خزنده پکې نه وي، نو دی لټولې، او لوشله به او شوده به یې راخیستل د خپل میږي او د چیلۍ څخه، د ګډې او د بیزې څخه، او خدمت به کو د خپل ځان خدمت به کو. نو که سړی په دغې حدیثونو کې فکر وکړي او په دغې حدیثونو باندې عمل وکړي، نو دنیا ته به د اسلام هغه عدالت، د اسلام شفاقت، په اسلام کې د ښځو حقوق، دا به ټولې دنیا ته ښکاره شي. او کله چې موږ دې باندې ځان نه دی پوه کړی یا په عمل کې دا شی نه دی کړی، نو دنیا ته د اسلام چې دی زموږ د سنتو خلاف عمل سخت معرفي کړی. الله تعالی دې موږ او تاسو د نبي رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کول او د علم راوستلو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.